السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن راځو په یو نوې موضوع سره خبرې کوو. هغه موضوع زمونږه څنګه کولی شو چې یو مکتوب ولیکو، پیشنهاد ولیکو یا هم استلام ولیکو. نو د دې د لیکلو لپاره باید تاسې اول په د فنډس برخه کې چې تاسې دغه مکتوب یا پیشنهاد یا استلام په پښتو ژبه یا په دري ژبه لیکئ. که چیرې دا تاسې په پښتو ژبه لیکئ نو تاسې باید اول د ټولو نه د لیکلو نه مخکې باید د سکل مجله په نامه باندې یو فنډس دی، هغه باید انسټال وي در سره او په هغې کې کار وکوئ. سکل مجله هغه فنډس دی چې په دې کې د پښتو ټول توري مراعات کیږي. نو د دې لپاره موږ د پښتو ژبې لپاره استفاده کوو. دغه به انتخاب کوئ او د هغې نه وروسته بیا په کم ځایونو کې سایز بدلیږي، په کم ځایونو کې بولډ کیږي، په کم ځایونو کې انډرلاین کیږي. هغه بیا په راتلونکي درسونو کې ویو. نو اوس راځو شروع کوو. لومړی سکل مجله انتخاب ده او په دغه ځای کې شروع کوم چې لومړی شروع د بسم الله نه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. انټر. ورپسې ښي طرف ته راځو، ځکه مکتوب موږ د ښي طرف نه شروع کوو. نو پښتو لپاره چې زه شروع کوم هغه باید سکل مجله انتخاب. په دې کې تاسې هغه د مربوطه ریاست نوم لیکئ چې تاسې ورته دغه خپل مکتوب استوئ. نو په دې کې د همغه ریاست نوم د محترم ریاست د پام وړ، بس دغه دې ولیکم. ما د ریاست نوم ذکر نه کړ، هغه بیا تاسې چې هر څه وي هغه ولیکئ. خو د دې سایز باید موږ سره څو وي؟ د دې سایز باید موږ سره 15 وي. څو وي را سره؟ 15 او انټر. د دې نه وروسته بیا یو انټر کوو او راځو مابینځ ته او په دغه ځای کې بیا شروع کوو موږ چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سایز یې بیرته زه څنګه کوم؟ 14 کوم. د دې سایز باید را سره 14 وي. السلام علیکم او نور ورپسې تاسې چې هغه ورحمت الله وبرکاته هغه ورپسې ولیکئ. بیا انټر کوم، راځم دغه طرف ته او په دغه برخه کې بیا موږ د مکتوب موضوع لیکو چې دغه مکتوب زموږ کومه موضوع وي. نو موضوع باید ستاسې معلومه، مشخصه او د هغه ټول مکتوب خلص باید په یوه خبره کې راته خلص وي. نو د دې سایز باید را سره 14 وي او بولډ هم وي. د بولډ سره بیا په څنګ کې انډرلاین هم اوسیږي. لیکم موضوع. موضوع د مکتوب او اداري مراسلاتو ډیزاین په اړه. نو دغسې یو معلومه یا مشخصه هغه دغه ورته تاسې ورکړئ. مکتوب موضوع چې وي هغه خبره راواخلئ چې هغه د ټول مکتوب خلص پکې راټول. یعنی که د دې لاندې زه اوس هر څومره مکتوب لیکم خو دلته په موضوع کې ماته معلومه شوله چې دا د مراسلاتو ډیزاین په اړه دا مکتوب لیکل. د دې نه وروسته بیا انټر کوئ. بیا لاندې چې کوم تاسې د مکتوب شروع لیکئ، هغه مکتوب خبرې لیکئ چې هغه هر څه موضوع وي. دغه انډرلاین هم نه وي، بولډ هم نه وي، یعنې ساده سکل مجله او 14 باید سایز وي. نور تاسې خپل لیکلو کوئ چې هغه مکتوب په کم ډول باندې لیکئ. دغومره مکتوب تاسې راورسېد او په دې ځای کې خلاص شو. دغه مکتوب چې کله ستاسې خلاص شو د نقطې علامه به کېدی. بیا ورسره یو انټر به وکړو. یو انټر مو چې کله وکړو بیرته سنټر ته راشئ او د دغه ځای نه سایز بیا هم 15 یې کوئ. سایز به یې څه کوئ؟ 15 او بولډ به یې کوئ او دلته به ولیکئ چې په درنښت. څه؟ په درنښت. بیا یو انټر ورپسې 2 انټره. 2 انټره کې به ولیکئ او په دغه ځای کې به بیا هم سکل مجله 15 سایز بولټ او په دې ځای کې به د هغه مربوطه امضا کوونکي نوم. یو انټر او په دې ځای کې به هغه د امضا کوونکي هغه ادرس به ولیکئ. یعنی کوم ادرس چې هغه په کوم موقف کې دی، رئیس دی، امیر دی، مدیر دی، وزیر دی، معین دی، کوم څه کاره دی د همغې ادرس به ولیکئ. نو دا په کوم اصولو سره او په کومو ډیزاینونو سره د دغه بسم الله سایز باید 14 وي، سکل مجله او بولډ.
کم ریاست ته چې لیږئ د هغې سایز باید 15 وي، سکل مجله او بولډ وي. السلام علیکم باید په سنټر کې ولیکل شي، بولډ وي، 14 سایز وي او سکل مجله وي. مکتوب موضوع چې ده هغه باید 14 سایز وي، انډرلاین وي او بولډ هم اوسېږي. د هغې نه وروسته بیا تاسې د مکتوب کومه شروع چې کوئ، کوم لیکل چې دی هغه در سره باید 14 او په ساده شکل باندې، سایز یې 14 وي، ساده شکل. بیا یو انټر لاندې وکړئ، په درنښت بولډ وي او سایز یې باید 15 وي. د هغې نه وروسته 2 انټره چې په دغه ځای کې دغه مربوطه کس باید امضا وکوي، 15 سایز وي او بولډ وي. نو د هغې نه وروسته بیا د مکتوب ډیزاین دی. نو دغه که تاسې وګورئ دغه مکتوب به زموږ په ډېر ښه شکل او په ښه طریقه به برابر شوی وي. همدارنګه که دا تاسې استلام لیکئ یا هم پیشنهاد لیکئ، نو په همدغه اصولو سره چون اداري مراسلات ډیزاین خو هماغه یو شی دی او فقط لاندې په استلام په برخه کې یا د پیشنهاد په برخه کې په همدغه اصولو سره تاسې خپل استلام او پیشنهاد برابر. نور عیناً همدغه طریقه ده. د توجه څخه مو ډېره مننه. چینل ضرور سبسکرایب کړئ. کور مو ودان. ډېره مننه.